سلامونه نیکی هیلې احترامات ملګرو. هسې خو موږ په درسي کتابونو کې او معلومات عامه کې وخت په وخت دا ویلي دي چې په بر صغیر پاک و هند کې د قرآن مجید فرقان حمید د لومړی تفسیر شاه ولی الله کړی دی. شاه ولی الله د 1903 نه د 1922 دغه ایرا کې وفات شو، پیدا شو، وفات شو، یعنی دغه دورانیه ده یا د ژوند سفر په دغه مدت کې وو. دا ویلي چې د اولنې تفسیر په هند کې د قرآن مجید لیکلي او ترجمه یې لیکلي او دا مونږ په سکول کې هم او بیا دغسې وخت په وخت چې کله معلومات مخې له راځي نو دا مونږ لوستي دي او په ذهن کې مو نقش دي، خو دا داسې نه ده. زاهد شاه صاحب چې ډېر ښه لیکوال دی او تحقیق هم کوي او وخت په وخت باندې چونکې د دغه شاه دی په خپله سید دی او هسې هم ادروایز مخکې په ډېر پخوا راسې لیک لوست کوي او اوس خو سوشل میډیا ده نو لیک لوست یې ډېرو خلکو ته رسي. هغه البته دا انکشاف بلکې د مستند هغه پورې دا تحقیق کړی دی چې د شاه ولی الله استاد چې کوم دی کوټو اخوند صاحب په نوم باندې یا د اخوند صاحب په نوم چې پېژندل کېږي تیمورشاه، نو هغه دا تفسیر کړی دی د بحر العلوم په نوم باندې او بیا یې زه به هغه پوره ارټیکل هم تاسو سره شریک کړم د هغې په اجازه باندې. او بل دا چې زه اوس چونکې په دغه لار فاتحې له روان یم او هغې ته دې الله صبر جمیل ورکړي، خو بیا د ورځې رانه پاتې کېږي نو سره د دې چې ماښام ته نږدې وخت دی خو کوشش کوم چې نن لاړ شم. عرض مې دا دی چې زما په لار باندې پرېوځي دا قبر چې کوم دی قبر مبارکه، نو هغه به زه خامخا کوشش وکړم چې د هغې څه ګلمسز ځینې په لاره کې ځکه ودرېدی خو نه شم خو په لار کې به یې تاسو ته هغه د هغه قبر مبارک چې کوم په شاهي کوټو یا د کوټو سره نږدې دی د اخوند صاحب او د شاه ولی الله نه وړاندې د قرآن مجید تفسیر په اووه جلدو باندې مشتمل کړی و بحر العلوم او بیا په فارسي کې اردو کې چاپ و. دې د شاه ولی الله استاد و، د ده د ژوند زمانه چې کوم ده نو هغه په دغه ارټیکل کې بیا شته. اوس چونکې زه لاسرسی ورته فوري نه لرم نو تاریخونه به مخکې وروسته شي رانه، خو دا ده چې د شاه ولی الله استاد و نو ظاهره ده چې د هغه نه به په عمر کې 40 کاله 50 کاله پخواني استادان به ډېر مشران د خپلو شاګردانو نه. اوس البته لږ موبایل لړقېږي نو زه به د هغه قبر مبارک چې کوم دی هغې سره به مختصر شانې ویډیو دغه کې کومه دا سړک خراب دی زه چې په کوم سړک را روان یم او زما دا سټینډ چې کوم دی نو دا هم سم دم نه دی نو خبرې اوږدېږي، خبرې به لنډې راټولې کړم. دا ویډیو به دلته کټ کړم او کله چې د هغه د قبر مبارک یا د هغه د روزې نه تېرېږم نو بیا به هغه وخت کې تاسو ته د هغه نور معلومات خو بخیر په بلاک کې خو د لارې په غاړه دی د قبر ورسره مدرسه ده غالبا یا جومات دی د اخوند صاحب تیمورشاه چې دی استاد و د ښاغلي خدای بخلي شاه ولی الله چونکې موږ کتابونه کې لوستي دي نو دا معلومات او د دغسې پوهانو په برکت باندې موبایل دې دوران کې وخت په وخت باندې غورځېږي راغورځېږي دا سټینډ فیکس نه دی انفارچونیټلی نو اوازان هم کېږي. ډېره زیاته مننه. شاه ولی الله موږ چونکې لوستي دي او دا د چې دا قسم پوهان لکه د ذکر چې مې وکړو د ښاغلي په وجه باندې دا څیزونه مخامخ راشي نو پکار ده چې بیا یې زیاتو خلکو ته زموږ دا فرض جوړېږي چې داسې معلومات دا زیاتو خلکو ته ورسو او د دا آل اولاد چې هغه پېښور کې هم پاتې کېږي. بیا هغه ارټیکل کې دا هم لیکلي دي چې عبدالحلیم اثر صاحب خپل په کې ذکر کړی اذان کېږي بهرحال بیا به وروسته وکړي. ښه نو ملګرو دا وخت زه کوشش کوم چې د هغه مزار ټوکې خوا باندې تېرېږم نو یو تاسو تاسو مینارې والا جومات دی، مینارو والا خو خیر مینارو والا خو تقریبا هر یو وي. انیوی احمد شاه تیمور یا تیمور احمد شاه په نوم باندې او د ده زوزاد یا د ده خلک چې کوم دی نو دا بیا ځای په ځای آباد دی پېښور کې برګیر کې میدان کې او دلته په چونکې هغه پوره ارټیکل به بیا تاسو سره شیر کړم نو تاسو ته بهتر اندازه وشي. دا وخت خو ماښام دی او زه په لار هم یم نو په دې کړي ملګری شه بیا به په دې باندې لږ دا ارټیکل به زه ځان ته یاد هم کړم یعنې ډېر دغه د دې دا مخامخ چې کوم جومات راځي که نه یعنې زما د ښی لاس ته تاسو ته به ګس لاس ښکاري که ښی لاس به ښکاري والله زه په دې ډېر فلمونو نه پوهېږم خو
دا چې کوم جومات کې نو دې سره د روزه د زاهد شاه صاحب چونکې دا د هغې سوادګان په خپل هغې دین او دا چې کوم جومات لږ ډېر تاسو ته تاثر به میلاویږي دا زه کوشش کوم مګر زه نشم کولی ځکه زه یوازې یم او all of the sudden راووتم نو بل کوم کیمرامین سره یو دی راسره پراپرلی مینیج کولی او لکه ترتیب مرتیب برابر وی نو بیا به ډېر ښه لوب و لکه معلومات به مې سره ښه شیر کړو انیویز زه هم بلټز مخکې مخامخ فاتحه به په غاړه ده او د لار دی بیا به واپس راته کړي نو بیا که بل وخت چېرته ملګری څوک داسې راسره و چې دا کیمره ورکړې ښه کولی شو ما هم لږ معلومات سم دم راغونډ کړه نو په دې کې د ملګری شه بیا به سره وغږېږو او یوازې هم د موبایل کره نه وغورځي چې زما د لرګي یم دقه موبایل دی او بیا فیسبوک نه پاتې یم بیا چې بل اخلم په هغې کې به څلور پنځه کاله لږې مزدوري به ورله کوم نو د هغې نه ښه دا چې زه دا خبره راټوله کړم او زه خپل سفر وکړم په خیر دومره خو نه دی پاتې 15 کیلومتره هارډلي حدیثې کې نه خو دا ده چې نورې خبرې سره بیا خدای مو ښه لره ژوندي اوسئ اباد اوسئ او چا چې شیر کړی د هغې کور ودان چې سیټ ټکېږم او د موبایل ښه په طریقه په اصولو کې دننه پنسي کړی ښه ښکته کوم کور هم ودان